ولسي شاعر خو د مجلسونو مالګه فیض الله خان ځاځي ته بلنه ورکوو چې خپل شعر حاضرینو ته داسې وړاندې کړي چې هغه یې په چکچکو او خندا سره بدرګه کړي. ښاغلی فیض الله خان ځاځی داسې به وکړو فیض الله خانه لږ ډګر ته شه خو یو عرض وړاندې کوو ته به بخیر داسې وکړي دغه کوم سیاسي شعر چې تا لیکلی و د هغه نثار صاحب د پخوا نه رانیولې دی خبره نو تر نن دوره پورې څومره حکومتونه چې بدلونونه تحولات منځته راغلي دي او بدل شوي دي هغه بیا نسکور شوي قدرت ته رسېدلي نو دا خبره د ټولو حکومتونو رانیولې دی دغه شعر به په خیر ته د ملګرو ته واورو د میدان کې دا کښېنه فیض الله خانه دا دی چې موږ تاسې وړاندې په دا نه ډېر بحث وکړو دا ولسي شاعر دی دا دیواني شاعر دی دا ادبي شاعر دی دا دیواني شاعر دی ماته لیکلی जीवन کې مرغۍ یو ځای کې نه کې باڼه کې ورکان دي موږ تاسې باڼه کې هغه د یو رقم دي کار کوي نو بل تاسې په مخ کې شعر یل کنه مو او دا چې کورا چې لکه دا نه چې پیاز وړم په لوګار کې خو څنګه نه لوګار کې په خپل پیاز کې د کار واجب چرسه وکي مما وړي ساده شاعري ده غلام ساده تو کې ده ها ساده صاحب د مخه ته ناست ده نو تر وړاندې یو دوی کیتی دي چې زه چې سرکش انسان ته زیاړه پرېږدم او خپل پښتني ذهن ته اړه پرېږدم او ځم په غیرت به زه له دې کلي نه او د پلار نیکه خونه بشاړه پرېږدم او لکه غلام د خپل بادارو سره او پښتو به ولې دومره جاړه پرېږدم او که مې شیطان بولي بې پته ژوند ته او نه به په ژبه یې نالت لاړه پرېږدم او زه فیض الله خان به یې تر کوره ولم د کاڼې غږ به یې په داړه پرېږدم دا بیا وایه د اخیر باید بیا وایه چې زه فیض الله خان به یې تر کوره ولم او د کاڼې غږ به یې په داړه پرېږدم اته یا شو په داړه پرېږدي درا تفصیل هم سره کوي کنه میوه بله کیتا ده چې څه لا پرون خوړلې وي خو څه یې نن وخوړې او زما په یاد سامي ضربې زما وطن وخوړې جوړ یو قیامت و چې په خاوره د کابل تیر شولو یو تلیفانیستانې ازار مرمۍ په تن وخوړې نو شعر ده چې هر چا د خپله لاسه سرو لمبو ته افغان ورکو او هر چا د خپله لاسه سرو لمبو ته افغان ورکو او چا څنګه امتحان ورکړو چا څنګه امتحان ورکړو امتحان به وکړو ما چې هر چا ځان ازمویلی وطن یې نړولی هر مشر مې لیدلی هماغسې یې وکړل بل چې څنګه پلان ورکړو او چا څنګه امتحان ورکړو چا څنګه ما چې اول تاریخ نه ګوره نخري شوي دي نوره تباه یې کړل وروره هر چا د ټوپک خولې نه د مرمیو باران ورکړو چا څنګه امتحان ورکړو او چا څنګه امتحان ورکړو اول کې زیر شو واندې خاورې پاچاو د دې ملت بابا و چې پوه شو چې غم جوړ شو نو خپل سار ته امان ورکړو اول کې زیر شو واندې خاورې پاچاو د دې ملت بابا و چې پوه شو چې غم جوړ شو نو خپل سار ته امان ورکړو چې څنګه امتحان ورکړو او دویمې داود خان وایي و وخت کې د دوران و اندې خاورې سلطان و او جنون ورسره مل و خپل لاس یې میدان ورکړو چې څنګه جنون ورسره مل و دویمې داود خان و وخت کې د دوران و اندې خاورې سلطان او جنون ورسره مل و خپل لاس یې میدان ورکړو چې څنګه امتحان ورکړو مدریامې ترکای و پوی نه ولیوانای و خپل واک پردای و مدریامې ترکای و پوی نه ولیوانای و خپل واک ته نه پردای و خلکیانې پیزواني کړل چې روسانو پیزوان ورکړو چې خلکیانې پیزواني کړل چې روسانو پیزوان ورکړو مې ته ګوره څلورام امین ته کوه پام نفوس یې کړلو کام او په ظلم تجاوزي د توپ خولې ته انسان ورکړو چا څنګه امتحان ورکړو چا څنګه امتحان ورکړو
چې ته ګوره څلورام امین ته کوه پام نفوس یې کړلو کام ته ګوره څلورام امین ته وکه پام نفوس یې کړلو کام او په ظلم تجاوز یې د توپ خولې ته انسان ورکو چې څنګه امتحان ورکو چې څنګه امتحان ورکو او پنځم ګوره کورمل و اصلي غلام دی بل و ناوړی عمل و او هغه لار باندې لاړو کوم ادرس چې شیطان ورکو پنځم ګوره کورمل و اصلي غلام دی بل و ناوړی عمل و او هغه لار باندې لاړو کوم ادرس چې شیطان ورکو څنګه امتحان ورکو او شپږم ګوره نجیب شو قدرت یې چې نصیب شو روان په دې ترتیب شو ووالي جپا وکړه وروسته یې سولې اعلان ورکړ عوامي لیډران شول داخل په کابل جان شول د خلکو قاتلان شول همغه قرآن مات کو چې مکی کې قرآن ورکړ اتامي طالبان شول حکمونه یې عیان شول د خاورې حکمران شول په ګیرو په سر لای کړلو سارو ته خزان اتامي طالبان شول حکمونه یې عیان شول د خاورې حکمران شول او په ګیرو په سر لای کړلو سارو ته خزان ورکړ سارونه یې وګدې شوې سارونه په کال انام ګوره کارځای دی دې برخې چې خدندای دی یارانو سنای دی انام ګوره کارځای دی دې برخې چې خدندای دی یارانو وسنای دی او تر اوسه معلوم نه دی مسؤلیت یې ځان ورکړ انام ګوره کارځای دی دې برخې چې خدندای دی انام ګوره کارځای دی دې برخې چې خدندای دی یارانو وسنای دی تر اوسه معلوم نه دی مسؤلیت یې ځان ورکړ موږ څنګه کې پاکستان دی سلو پیر کومندون دی هر وخت کې امان دی او کسل پکې بدلیږي نه ملک ته ټکان ورکړ چې څنګه او بس کله خانه تیریګه دی وینونه خپه شو دی ارچانه او هر چا په خپل قدرت کې د سرو وینو نشان ورکړ